دا ډېر په عذاب دي. کله چې قضا حاجت هم تشناب ته وړي نو 3-4 کسیز وړل کېږي. چه کارا را میکردم. آره مادرم پیر است، پدرم هم پیر است. ما هم هفتگی دیگه چاره ندارم. د لوبې کوي که نه زمونږ ځوانان د نورستان خو زمونږ همدغه رواج ده. په دې کې دغه یو نومیالی ځوان سلامونه احترامات او نیکې هیلې زما مسلمانانو ورونو او خویندو. رب العزت دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه آصف خان مخلص ډېر وخت بعد بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې نن یو ځوان ګلالي شهزاده خواته راغلی. هغه څوک چې څه و او څه شو هغه تاسو په تصویر کې وینئ چې زما خواته ناست دی، ورسره خواته والد صاحب دی او دې پلې ترورزی دی. دغه ځوان چې په دواړو خپو باندې پلج دی تقریبا 15 کاله کېږي. ولې پلج شو؟ په څه شي پلج شو او څومره ځواني وه دا نو تاسو له موږ سره اوسئ او د دې ځوان د پلار نه او د ترورزی د خولې نه بیا واورئ. 6 سال است همه تو یک بچه داشتیم، فهمیدید که مال در چوپان بود، اونجا کدام مرمی آمده همه تو خورد جانش. دیگه از ما نه زمین مانده نه درخت مانده، دیگه کلش ختم هستیم. حالی هم که 2 لاک من تاکدیم کل کامیر هم 500 و 200 هم پیسه را جمع کردن دیگه حالا دیگه رساندیم. دیگه هیچ چاره ما نیست که دیگه جایی را یا پاکستان ببریم یا کابل ببریم، دیگه ختم هستیم. مرمی د کدام جای خورده؟ مرمی اینجا دم سرش خورده، اینجا برابندگی در پشتش خود معلوم است اینجا. اینجا سیکن. خب بیخی کار نمیکنه؟ کم حالی دپزن نمیتون کم شور میخوره، هنوزم شکر میکشیم. دیگه ختم بود، دستی پای دیگه میتون آور بود. خب اولی شور نمیخورد بیخی نمیخورد، نه دستی نه پایش. فهمیدی؟ حالی کم شور میخوره که پیسه باشه چیز دیگه باشه که یک جای رسانی می خوب شود. یک دیگه چیز همیتونه داریم که ما پول پیدا کنیم یا ببریم یک جای میره چی کنیم تادهی. در زیاد داره فهمیدی؟ اما یک بچه دیگه بچه هم نداریم. همون را گرفته تا بیا و بالا بیا، دیگه کسی خانه هم نیست که هم سرپرستی ده خانه و چیز خرج مرد همونجا چی کنه پیدا کنه. درنو لیدونکو تاسو د دې پلار غږ اخ او درد چې څه په دې تېرېږي هغه داخل کړي په زړه کې، ځکه پلار د زړه نه لوګی خېږي خو څوک یې نه ویني. دا اولاد د پلار دپاره یو بازو. د دې پلار د دې نه مخکې چې ما ویډیو کوله ما ته ویل چې زما یوازینی امید ارمان ارزو هیلې همدغه اولادو د خپل وخت پهلوان او قهرمانو. نن په دې حالات باندې وی ماته پروت دی. ما ته یې وویل یوې خبرې چې زه ډېر ودردولم چې زه خو یې لاړم سپین ږیری شو. کور دپاره د نفقې دپاره د خوراک دپاره زه مزدوري وکړم پیسې پیدا کړم که د خپل اولاد د تداوي دپاره. زما چې دا ارمانو چې زما اولاد به کله وی دا خپه داسې خوځوي، نن خپه خوځولی هم شي. تاسو په ویډیو کې وینئ خپه شور هم ورکولی شي، یعنې حس هم پیدا کړی دی. په درد هم اوس پوهېږي، یعنې تر دومره حده پورې تداوي وشوه، خو د دې نه مخکې دا پلار بېوسه دی. یعنې په درد هغه څوک پوهېږي چې په چا تېر شوي. خو درنو لیدونکو دا هغه څوک دی. زما واتساپ نمبر یې د کوم ځای نه پیدا کړی و، ما ته یې میسیج وکړو. ما چې وګتو
د دې ځوان انځورونه یې راولېږل، د دې په هکله خبرې وکړلې. یعنې زه په کابل کې وم او دوی په نورستان کې وو. نو بیا یې ما ته میسج وکړو چې موږ لغمان ته راغلي. نو ما حرکت وکړو. اوس تقریبا نه پوهېږم د شپې څو بجې دي، اوس 8 بجې دي. 8 بجې دي چې زه راورسېدم. 7 بجې 1 ساعت مې له دوی سره د دوی د ژوند په باره کې خبرې وکړې او اوس له تاسو سره د دوی څېرې ما در مخامخ کړلې. ښه، تا خو ما ته مخکې ډېرې قصې وکړلې او ستا د کور آبادي چې تا دوی سره ډېره مرسته کړې ده. ستا م کور آبادي. اوس چې دا څه دپاره دلته راوستی دی او چېرته یې بې؟ ما خو محترمه انساني منډې ترسره وکړم، اتلوسه مې کړی. نو پرون 2-3 ورځې راهیسې موږ راغلی یو ننګرهار ته دې رنځ معلومولو لپاره. نو ننګرهار شبخانې ته مې ویوړه، پایوازي په حیث ورسره زه راغلی یم. هلته بیا ډاکټر صاحب بصیر منګل ته مې ویوړه چې ننګرهار کې د عظیم الشفا کې روغتون لري. بیا هلته د سټي سکین معاینات مې وکړه، هغه هماري معاینات مې ورته وکړه. نو رنځ یې معلوم شو، خو لګښت پکې ډېر راځي، د نغدیه لګښت پکې ډېر راځي. نو ما خو همدغه منډې ترسره کړی. اسلام کور آباد چې پرون شپه مې درته زنګ وهلی و، د خیریه بنسټ مسؤلین ته ما ډېر زنګونه وهلی، خو نن راځو سبا راځو هسې موږ باندې وخت اړول. نو ستا کور آباد چې پرون مې زنګ درته وویل چې په دې سختو شرایطو کې لاره د کابل لویې لارې بندې و، په دغه شرایطو کې تا خپله ځان هم دلته ورسول. زمونږ د وسته چې وي موږ به تل د خپل افغانانو په خدمت کې. د دې ځوان عکسونه چې ما ولیدل په والله زما د سترګو نه ورته اوښکې تللی وي. خو که چاته وویې د منلو وړ نه ده چې یو سړی په دې باندې په مرمۍ ولګېږي او دلته ترې نوځي. نو زمونږ د هر افغان ایماني او وجداني وظیفه ده، زه تل خلکو ته وایم زه داسې کورنیو ته تللی یم چې خواته غټ غټ بلډینګونه په لوکسو موټرو کې ګرځي، ښه پیسهداره خلک، خو د خپل همسایه نه که خبره مې سترګې په پټوي. موږ او تاسو ته پکار دي چې کم از کم د خپل همسایه پوښتنه وکړو، احوال یې واخلو. پاتې دنیا د نیکونه څه شول، پلرونه څه شول، ډېر نیکونه څه شول، ټول لاړل د دې خاورو لاندې شول. نو د دې ځوان په درد باندې داسې نور ځوانان، داسې ډېر خلک دي چې د بېوسۍ او د بېکسۍ په حد کې راګیر دي. پلار وی چې نور ما سره حساب نشته، ځمکه مې وی خرڅه کړله، ونې بوټي مې خرڅ کړله، مالونه مې خرڅ کړل، زوی ته مې دومره تداوي وشوه. ستا د دې منډو نه بغیر تاسو نور دی سره څه کړي دي؟ دا خو محترمه موږ نه لږ لرې غوندې هم دي، د درې نه دې کور داسې اطراف غوندې ده. دا ډېر په عذاب دي. کله چې قضا حاجت هم تشناب ته وړي نو 3-4 کسیز وړل کېږي. هلته لاسګاډي هم دوی نه لري چې په لاسګاډي کې واچوي مثلا تشناب ته ویسي. صرف همدغه کور کې همدغه ځوان یو پلار دی، ځوان هم نه دی، سپینګیرې ده، دغه یو زوی ده، بوډۍ مور یې ده، یو متحل ده، د ښځه هم لري، همدغه ورسره دغه کارونه ترسره کوي ډېر په عذابه. نو بیا ما ته راغلل، ما ته وویل چې نو هر څه کوې ما سره به ته پایوازي راشي ښکته ننګرهار ته یا مثلا کابل ته. بیا ما ورسره منډې وکړه، راغلو، څه خپلوانانو نه مې چانتې راټوله کړه، الا بلا تقریبا 18,000 روپۍ مې راټول کړه. راغلو ننګرهار ته راغلو. هلته چې دا کله چې دغه رنځ یې تشخیص مې کړه، وویل چې د اعصاب رګونه یې ښکته دي، تقریبا اپریشن لپاره 1,900,000 روپۍ په دې باندې لګښت راځي. بیا دونه مصارف موږ هم نه لرل، نور چېرته اعتبار هم پاتې شوی نه و. اخري موږ تاسې سره رابطه وکړو چې تاسې راشئ. ډېر خلک دي چې داسې بېوزلو کورنیو سره همکاري کوي، کومک کوي. همدې له خاطره ستا کور آباد چې ته راغلی په دغه سختو شرایطو کې موږ نه انټرویو واخیسته. نو همدغه صحنې شاهدان هم دلته دي، همغه صحنې شاهدان هم شته. دغه حالت ما په خپله سترګو همغه وخت کې هملته لیدلی و چې 3 میاشت په کومه حالت کې پروت ده.
درې میاشت بیا کابل ته ویوړه ځمکې ټول هر څه یې خرڅه کړی ده، اوس څه پاتې نه دي. اوس چې چا دروازې ته ودرېږي 10 روپۍ ورته څوک نه ورکوي، دونه اعتبار نه دی پاتې شوی. همدغه اسکریګانې دي، دغه شفا العظیم روغتون ده چې تقریبا 4,000 روپۍ مې ورته ورکړه، همدغه اسکري شوی ده. بل همدغه دی، دا د سر اسکري ده، دا د ملا اسکري ده، سټي سکین دی، یو دغه ده. خالي همدغه دوی اسکري باندې تقریبا 8,000 افغانۍ مې ورته ورکړم دې ته. نور څه یو 2 میاشتنۍ دوا ورته ورکړی چې صرف همدغه اعصاب یې آرام شي. 2 میاشت بعد به دغه مصارف به پوره کړي، راوړی بیا روغتون ته چې موږ اپریشن ورته وکړو. درنو لیدونکو، تاسو د دې د خبرې مو واورېدې. راځئ چې دغه د پلار دغه زړه بیرته راټول کړو. یعنې پلار ذهني سکون هم ختم شوی دی، تر دې پورې چې حافظه هم د لاسه ورکړې ده. کله کله ته نه د خپل د اولاد نوم هم هېر شي. نو راځئ چې د انساني همدردۍ له مخې دغه ځوان سره شکر الحمدلله چې مسلمانان یو زموږ داسې ډېری ورونه شته دی چې زړه د خلاصه مرسته کوي. دغه ځوان ته لاس ورکړو د دې د تداوی په خاطر باندې چې دغه ځوان بیرته په خپلو خپو ودرېږي. واده هم کړی دی، اولادونه هم لري. نو د هغې بې وزلې او بې کسې خورکۍ په خاطر باندې چې د دې مېرمن ده، د هغې مور په خاطر باندې، مور ډېر خوږ نوم وي چې د دې مورجانه ده، راځئ دې سره لاس ورکړو، د دې لاسنیوی وکړو تر څو د دې تداوي وشي. وضعیت دومره حد ته خراب دی چې ما پوښتنه وکړله، یعنی تر دې حده پورې چې داسې وخت راغلی چې د ډوډۍ دپاره څه نه لري، نو تداوي به په څه وشي؟ یعنی دغه پلار بیچاره به کم ځای ته ورسیږي. څنګه یې؟ خیر خوب است. پایتان درد میکنه؟ چقدر وقت شد؟ 5 سال میشه. 5 سال میشه. دلتان خو زیاد تنگی نمیکنه؟ چی کنم دیگه؟ چاره نیست. خو همت باید از دست ندیم. از خدا بخوایم. بشک. ناف نخکته بیخي د اندامې چې دي که نه خپوی دا بیخي هیڅ نه لري، نه خوځېږي. اقتصادي وضعیت یې بیخي سلنې 0 ته راټیټه شوی. اوس خو یې لږ حس پیدا کړی، یعنې تداوي امکان لري. تداوي ته خو امکان شته، خو مصرف غواړي. مصرف حسبنا الله ونعم الوکیل. بېشک د دنیا شتمن خلکو ته زموږ همدغه پیغام ده چې او د وس مطابق دې سره همکاري وکړي. انشاءالله چې ورونه شته دی چې وبېږي. د ځوانۍ ته خو ګورئ، ماشاءالله نوراني څېره ده، او قسم په رب د دې په ارمان یم چې کومه ورځ به یي، کوم وخت به یي چې دغه ځوان زه وګورم چې دا په خپلو خپو قدم واخلي، نو د دې مور او پلار به څومره ارماني. اگر تداوی بچیتان شوه، د پای خود استاد شوه، چقدر خوش میشه. چقدر خوش میشم، با خداوند چقدر خوشحال شیم، با شما چقدر دعا کنیم. مگم اینطور است که پول نیست که یک جای برسانیم، همین دو کار است. خداوند خواست. بیشتر خداوند داره، خداوند داره دیگه. این همی کافی است به ما و شما. انشالله انشالله است. همیالی اولادایتان، بیادرایتان، کلش بیادرای مسلمانای ما و شما، صدای شما را بشنوه، انشالله که کمک میکنه. خداوند تمام دیگه. مگم که ایستاد شوه، پول باشه خو ایستاد انشالله. دکترم گفته ولی پلان چاره نیست، دیگه چی نداریم که باید. قسم پر رب تاسو د پلار د سیرې ته وګورئ، یعنی په دومره غربت، په دومره درد، په دومره تکلیفونو کې یو اولاد، په دومره درد کې بیا هم خوله د خندا او د مسکا ډکه ده. دې ځوان سره مې مخکې ټوکې کولې
ډېرې را سره وخندلې. اگر خوب شدی انشالله د پای خود استاد شدی باز امرای ما کشتی میکنی. دا د خپل وخت پهلوانو دې ترورزي او دلته نور مېلمانه دي دوی ویل چې دې سره به خپل امزول یا خپل امسن هیچا نشو کولی چې دې سره غېږې ونیسي. اخپو باندې لوبې کوي که نه زمونږ ځوانان د نورستان خو زمونږ همدغه رواج ده. په دې کې دغه یو نومیالی ځوان ډېر داسې مټور تکړه همدغه لوبو کې ډېر داسې هر ځای کې بریالی کېده. درنو لیدونکو والله پاتې دنیا ده تر څو بیا ویمه راځئ داسې وخت یې راولئ چې دا سړی بیا ما سره غېږې وینیسي. هغه ویډیو هم بیا تاسو سره شریکه کوم. که تکړه ور باندې خو ما به را چپه کړي که زه په تکړه ځان به ورته را چپه کړم. خو د دې دغه ارمان باید پوره شي. خو چقدر امید و ارمانتان بود که یک بازوی پدر و مادرتان شوین؟ من سرپای نیستم، مگه سرپای می بودم خیر. را امید از خدا میخوای. بیشک. چه کارا را میکردم. آره مادرم پیر است، پدرم هم پیر است. ما می هفتگی دیگه چاره نداریم. درنو لیدونکو نور څه ویل نه غواړو. څه خو ویل نه غواړي. نه مننه ډېر مننه تانه. په ورونو خو غږ کې ولې نه؟ یعنې تاسو فکر وکړئ دا هغه ځوان دی ما ته چې وایس میسیجونه را لیږلي وو ما ته چې میسیجونه کړي وو یعنې ډېر درد و پکې. زه پوه شوم چې واقعا ما فکر کو چې دا به د دوی وروري خو چې دلته راغلم دی ترورزی دی د دوی څخه لرې اوسېږي بیا هم د دې درد او تکلیف ته ځان رسوي. ډېر کم خلک پیدا کېږي ولا داسې وخت راغلی ده چې څوک چې د خپو وغورځېدل بیا څوک په قصه کې نه وي. دې اولاد باید د خپل پلار قدر کړی وی د خپل پلار خپې راټولې کړی وی. نن پلار لګی دی د اولاد قدر کوي د اولاد خدمت کې ناست دی. دا پلار نه دی دا د پلار په جامه کې یوه فرشته ده. څه وکړي مجبوره دی ور په غاړه دی. نور څه ویل نه غواړم خالي دومره وایم چې راځئ لاسونه سره ورکړو زړونه سره ورکړو. دا کاڼې به لالونه شي او دا بوټي به لونګ شي. تل دې وي زموږ ګران ښاد بریالی ښایسته لوی افغانستان. د خدای په امان.